د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت الینګار ولسوالۍ اړوند ساو دره کې د نوې موندل شوې لرغونې او تاریخي سیمې په اړه څېړنې کوي. د یاد ریاست د فرهنګ او ګرځندوی امریت د مسؤلینو په وینا دوی څو ورځې وړاندې د ساو درې په ستن ساحه کې ځینې مهمې تاریخي سمڅې او اثار موندلي دي. وړاندې له دې نه چې موږ هغه خپل مطلوبه ساحې ته زینې ته ورسېږو، په لاره کې موږ یو عجیبه هغه په تیږو کې کندل شوي لاسي سمچې، تاخچې یا رواقونه ولیدل چې دا نهایت زیات 12-14 پورې موږ دا ولیدل چې هغه د لارې په سر ول، خو ممکن نور به مې په دې غرو کې. د نوموړي په وینا دوی هڅه کوي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په همغږۍ د یاد ساحې د تاریخي قدامت او د نورو نامعلومو برخو په تړاو د پوهېدو په موخه څېړنې ترسره کړي. دا اثار انشاءالله موږ به د وزارت مقام سره هغه به لرغون پیژندونکي، اثار پیژندونکي، باستان شناسان چې موږ نه د هغې تجربه ډېره ده، ډېرې مسلکي زده کړې په دې برخه کې کړي، هغوی به راغواړو. د دې ځای لپاره به یو پلان جوړیږي، انشاءالله هلته به منظم کیندنې کیږي تر څو نور اثار لاسته راشي. په ورته وخت کې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي تاریخي ځایونه او اثار ورته ځانګړی ارزښت لري او هڅه کوي چې ساتنه ترې وکړي. اطلاعات کلتور وزارت دې ته ډېر ژمن ده چې دغه تاریخي آثار وساتي، تاریخ د افغانستان وساتي. انشاءالله موږ هلته خلکو سره هم خبره وکړه، وخت ناوخت به موږ د دې نه لیدنه هم کوو، هلته سفر به هم کوو. نه یوازې دا بلکې ټول لغمان کې چې زموږ څومره تاریخي ابیدې دي انشاءالله د دوی نه به وخت ناوخت څارنه کوو، د دوی د حفاظت دپاره، د دوی د ساتنې دپاره به انشاءالله اقدام کوو. یاده دې وي چې تر دې وړاندې هم د لغمان اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو له لوري بېلابېل تاریخي ځایونه او اثار تثبیت شوي دي.